سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر خوشحاله یئ. له یاد جي سره موږ مخکې هم خبرې کړې وي، د ملګرو ډېرې زیاتې خوښې شوې وي او بیا به یې غوښتنه کړې وه چې له یاد صاحب سره به بیا وغږېږئ د کتابونو په اړه، د ژوند په اړه، د پرمختګ په اړه، د بدلون په اړه او د ځان جوړونې په اړه باندې. نو نن به ملګرو ته یاد صاحب د ځان جوړونې په اړه باندې خبرې وکړي او د ځینو کتابونو په اړه به خبرې وکړي چې کوم کتابونه د ځان جوړونې، پرمختګ او بدلون په برخه کې ضروري دي چې باید ولولي او پیدا یې کړي. یاد جي په خیر راغلی. سلامونه تاسو ته ټولو ملګرو چې مخکې ویډیو لیدلې او ښه کړې ډېره زیاته. او ملګرو ولا کتلې وه ویډیو، یو ملګري پرې ډېره ښه لیکنه هم کړې وه، مقصود یار صاحب، تاسې به هم لوستلې وي. نو د ځان جوړونې په برخه کې یاد صاحب تاسو خو ډېرې زیاته تجربه لرئ، ځکه کتابونه مو هم په دې برخه کې ډېر زیات ژباړلي دي او د دې پخو تکړه او نړیوالو لیکوالانو شاهکار اثار مو هم لوستلي دي په دې برخه کې. د ځان جوړونې په برخه کې ځوانانو ته څه پکار دي چې څه وکړي، یعنې تر کتاب ورهاخوا او د کتابونو په برخه کې؟ اول په دې باندې فکر پکار دی چې دا ځان جوړونه چې دا یو ضرورت دی، لکه موږ چې څنګه مکتب ته ضرورت لرو، پوهنتون ته ضرورت لرو، ټیوشن ته ضرورت لرو. په دې باندې ما په خپل کتاب کې ژوند زده کړه یو لیکنه هم کړې ده چې مثلا موږ اول جماعت ته ځو، هلته زده کړې کوو، بیا مکتب ته ځو، ابتدایه ته، بیا متوسطه، بیا لیسې ته، بیا لیسانس کوو، بیا ماسټري کوو، بیا په یو شپه پوهېږو. ځان جوړونه د انسان ضرورت دی، فطري ضرورت دی. که موږ تاسو د خپل ژوند ته وګورو، ماشومان په ډېرو شیانو باندې مټ وکړو، د ډېرو شیانو زده کولو ته مجبور شو، دا پخپله زموږ بدلون دی. یعنې موږ کوم کارونه چې په ماشومتوب کې کول اوس نه کوو، ځکه چې دغه بدلون ته زموږ اړتیا وه چې دغه حالت پورې راشو. ما دا خبره په خپل کتاب کې هم کړې په ژوند زده کړه ژوند کې. هغې کې ما دا خبره کړې ده چې موږ د هر شي د زده کړې لپاره یو ځای لرو. مثلا که دیني زده کړې کوو، جومات ته ځو، مدرسې ته ځو، مسلکي زده کړې کوو، مثلا پوهنتون ته ځو، خو د ژوند زده کولو لپاره به چېرته ځو؟ ځکه دا هم یو ضرورت دی او د ځان جوړولو لپاره به چېرته ځو؟ په نوره نړۍ کې ښه والی دا دی چې هلته د دې سیمینارونه کېږي په بېلابېلو کچو باندې، مثلا په ښوونځیو کې کېږي، په سیمو کې کېږي، یا مشهور د هېواد په کچه مشهور خلک چې دي هغوی د هېواد په کچه سیمینارونه ورکوي. حتی نړیوال سیمینارونه کېږي چې خلک به یو ملک نه بل ته ځي، دې لپاره ځي چې هغه سیمینار کې برخه واخلي. مشهور خلک مثلا په اوس وخت کې روبین شرما دی، یا جونسن میکسویل دی، یا نور ډېر خلک دي چې په دې برخه کې اوس هم کار کوي، باقاعده د دوی ټکټونه دي، د دوی وخت مرکزي اشتراک کوي. په افغانستان کې دا نشته دی، همدا چې موږ ډېر زیات ضرورت هم لرو په افغانستان کې. نو زه فکر کوم چې دې ته باید د یو ضرورت په سترګه باندې موږ وګورو، ځکه که موږ دا غواړو چې زموږ ژوند دې بدل شي، نو موږ باید ځان بدل کړو. تر څو چې ځان بدل نه کړو، په ژوند کې بدلون نه راځي. او د دې لپاره کله موږ دا د ضرورت په سترګه دې ته وکتل، بیا لارې ډېرې دي چې موږ په هغې باندې تللی شو، دغه بدلون ته ځان رسولی شو. بلکل. د کتابونو برخې ته که راشو یاد صاحب، مثلا د ځان جوړونې په برخه کې د مشهورو لیکوالانو کتاب لوستل هم له ځوانانو سره مرسته کولی شي چې هم یې ځان جوړونې ته ورپام شي او هم ځان پرې جوړ کړی شي. ستاسو وړاندیز ورته څه دی؟ زه د دې نه مخکې چې د کتابونو په اړه وویږم، یو وړه خبره کوم. په دغه وروستیو کې د کتابونو سخت ډېر شوي وي. یعنې زه داسې کسان هم پېژنم چې په اول ژوند کې اول کتاب دی مثلا د ځان جوړولو لپاره لیکلی دی. د دغې کتابونو تاثیر کم وي. تاثیر په دې کم وي چې هغه کس چې دی د ځان جوړولو کتابونو کې 50% رول د هغه کس دی چې چا لیکلی دی، چې هغه مثلا څومره اغېزناک دی په خلکو باندې، څومره د هغه خبره تاثیر کوي، هغه خپله په کوم حالت لري، تجربه څومره لري که نه. مثلا یو کس دی هغه په مکتب کې دی، په 12م صنف کې دی یا په 10م کې دی، هغې یو کتاب لیکلی دی ځان جوړونې، مثلا نور ځایونه یې راټول کړی دی، هغې تاثیر ته باندې کم حتما به یې له تکړه لیکوال سره فرق وي. نو زه دا وایم چې که موږ تاسو شروع کوو، ښه دا ده چې د قوي ځای نه شروع کړو. زه به دا لوستونکي چې دي په څو کټګورو باندې وویشم. یو دا دی چې څوک نوې مطالعه شروع کوي. نوې چې مطالعه شروع کوي، هغو لپاره ښه لیکوال فکر کوم چې دغه دی، د نن سبا وخت کې روبین شرما دی، یا د برین ټریسي دی، یا مثلا جونسن میکسویل دی، چې دا د دوی کتابونه چې دي دا په ډېره امینه ژبه باندې لیکل شوي دي، او د دې څوک چې نوې مطالعه په دې برخه کې شروع کوي، هغو سره کومک کوي په دې.
البته که بیا داسې خلک دي چې هغوی وایي چې موږ خو دا لوستي دي، بیا څو کتابونه چې ډېر زیات مهم دي چې باید ولوستل شي، په هغې کې یو د اغېزناکو خلکو عادتونه د سټیفن کاوی کتاب دی، دا تاسو ژباړلی دا ما ژباړلی پښتو ته. دا دومره مهم کتاب دی چې زه فکر کوم که انسان په ژوند کې یو کتاب لوستو فرصت ولري دغه کتاب دی، ځکه هغه د انسان چې موږ وایو چې انسان بدلېږي، هغه کتاب یې واقعا بدلوي او داسې نه ده چې هسې د خولې خبره ده، یعنې هغه دغه څوک چې ولولي ده ته هغه لارې چارې ښیي چې ته څنګه ځان بدلولی او لارې چارې هم ټولې د عملي کېدو وړ تشویقي دي. دا د یو ډېر لوی کتاب چې هغه زه وایم چې هر څوک یې باید ولولي، کیمیاګر ناول دی چې پاولو کویلو راشد خټک صاحب ژباړلی دی، ما به لوستی دی خټک صاحب. دا یعنې دومره لوی کتاب دی. ما خپل کتاب کې په دې باندې فکر کوم 2 ځایه د خبره کړې چې دا ژوند بدلونکی کتاب دی. زموږ یو ملګري د مطالعې په اړه باندې یو کتاب لیکلی لا چاپ شوی نه دی، همت صاحب هغه هم دې کې یادونه کړې ده په خپل کتاب کې، ویلي دي چې کیمیاګر د پاولو کویلو دا کتاب چې کله چاپ شو تر اوسه پورې 200 میلیونه ټوکه خرڅولی، نو یعنی یو شی چې 200 میلیونه ټوکه خرڅېږي نو حتما به یو څه اغېز هم لري، داسې خو نه ده چې هوایي قصې دي دا ټولې. کیمیاګر یعنې زه په دې نظر یم چې کیمیاګر زموږ د وخت په سترو کتابونو کې یو کیمیاګر دی. یو بل کتاب چې انسان په ژوند باندې فکر کولو ته اړ باسي، زه د خپلې تجربې نه یم چې هغه د سینوهه ناول دی. بلکل سینوهه هم داسې ناول دی چې انسان ډېرو شیانو ته متوجه کوي، ډېرو شیانو ته پام کېږي، ډېرو شیانو باندې فکر ته هڅېږي چې او د بدلون پیل دا دی چې ته یو شي ته متوجه شو او فکر ورباندې وکړې. دا دی چې یو سوالیه نښه چېرته ووینې او د هغه د جواب په لټه کې شي. دا هغه کتابونه دي زما د نظر. یو ډېر مهم کتاب بل د الف شفق ناول د مینټ څلوېښت اصول چې هغه ما ژباړلی دی، دانشګاه ټولنې چاپ کړی دی. هغه په فارسي کې د ملت عشق په نوم دی او پښتو کې د مینټ څلوېښت اصول دی چې دا کتاب یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی او نورې دنیا کې یعنې په هغه لویو کتابونو کې راځي. دا انسان ته د ژوند بدلون یو دغه دی او لیکوال یې د نړۍ په سترو لیکوالانو کې راځي. څنګه کتاب چاپ شي په انګریزي او نورو ټولو ژبو ته ډېر ژر ژباړل کېږي کتابونه. یو بل کتاب هم دی یاد چې ستاسو د مرکب اغېز کتاب چې دی هغه هم ډېر د بدلون دپاره ډېر ښه کتاب دی. زه کوم دوستان چې غواړي چې دې برخې مطالعه وکړي، مرکب اغېز کتاب واقعا هغه ښه دی. مثبت ژوند په نوم یو کتاب دی. هغه یو ډېر مهم کتاب چې ما نه ورنیول نه شي چې هغې لوستل ډېر زیات مهم دی، هغه زرینې لارې کتاب دی. یعنې زه که ماته څوک ووایي چې کیموچونګ که ماته څوک ووایي چې ستا په ژوند کې ټول نه مهم کتابونه کوم دي، زه که 4-5 کتابونه نومونه اخلم، مثلا یو سینوهه ناول یادوم، یو کیمیاګر ناول یادوم، یو د اغېزناکو خلکو عادتونه یادوم، یو همدا زرینې لارې یادوم، د مینې څلوېښت اصول. دغه کتابونه چې دي مثبت ژوند. زه داسې فکر کوم چې دغه کتابونو حداقل زما ژوند او د ژوند په اړه زما لیدلوری دا زما فکر دا هر څه بدل کړي دي. نو کوم دوستان چې واقعا غواړي دغه ځای نه د مطالعه شروع کړي، په کتابونو کې ښه خبره دا ده چې یو وارې څوک دغه دنیا ته ننوتي بیا نورې لارې خپله خلاصوي، نور کتابونه به خپله پیدا کوي. یعنې زه ډېر کتابونه د دې نه پیدا کوم چې زه یو کتاب لولم په هغې کې په نورو کتابونو حوالې کېږي. دا یادونه یو ځل مخکې تا ماته کړې نو طریقه یې دغسې ده. زه فکر کوم کوم دوستان چې غواړي چې خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل شخصیت باندې کار وکړي، په خپل ذهن باندې کار وکړي، دستي دغه کتابونه شروع کړي.